د طالبانو استخباراتو غور کې یو خبریال نیولی. په سلامونه مو هرکلی کوم. د رسنیو ملاتړ بنسټونو فدراسیون وایي د طالبانو استخباراتو غور کې یو خبریال نیولی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یو سیمه ییز خبریال غلام رباني هدفمند د طالبانو استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړی ضیا بومي ازادۍ راډیو ته تېره شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ییز خبریال نیولی چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشي کړی دی. بومي زیاته کړه چې هڅه کړې وه چې له طالبانو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. د یادولو وړ ده چې په وروستیو کې د بېلابېلو شخصي رسنیو خبریالان د طالبانو د استخباراتو لوري نیول کېږي چې بیرته له یو څه مودې وروسته خلاصېږي.